د یو خور تپوس کړی دی، وایي زما خاوند دا په کور کې مشر دی او د ده والده د مور یې ده په کور کې او نور وروڼه هم په کور کې دي، خو دا مشر دی او پلار د دې وفات شوی دی. نو اوس مونږ واده کړی دی، واده هم کړی دی، نو زمونږ جدا کور دی او د هغې جدا کور دی او تر دې چې زمونږ ملکونه هم جدا دي. مونږ په یو ملک کې پاتې کېږو، هغوی په بل ملک کې پاتې کېږي. مخکې به داسې وو چې زما خاوند به په خپل کور کې قرباني کوله، نو اوس چې مونږ واده کړی دی نو مونږ جدا شوي یو. اوس به زما دا خاوند دوه قربانیانې کوي، یعنې زمونږ دپاره به جدا کوي او د هغې خپل کور دپاره به جدا کوي، که نه یو قرباني به کوي او دواړو دپاره کافي کېږي. الجواب بالله المستعان. قرباني دا خو ضروري او لازمي ده ډیره، او بعض علماء چې دا سنت موقت ده. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې چا قرباني ونه کړه نو هغه دې بالکل زمونږ مصلا او د مونځ ځای له دې هغه نه راځي، بالکل دې نږدې کېږي نه، عیدګاه ته نه نږدې کېږي چې چا قرباني نه یې کړې. یعنې دومره اهتمام رسول صلی الله علیه وسلم په قربانۍ باندې ورکړی دی. د صحابه کرام وخت کې به قرباني داسې وه چې هغوی به د یو کور نه به یو قرباني به کېدله، د مکمل کور نه. او دا حدیث کې راځي، د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه حدیث دی، امام ترمذي رحمه الله راوړی دی، ابن ماجه کې هم شته دی، او شیخ الباني رحمه الله دا حدیث صحیح کړی دی. وابورو د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه نه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې به قرباني څنګه کېدله، نو هغه وایي کیف کانت الضحایا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به څنګه قرباني کېدله، نو هغه دا خبره کوي چې کان الرجل یضحي بالشاة عنه وعن اهل بیته فیأکلون ویطعمون. وایي د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې قرباني به داسې وه چې یو سړی به قرباني وکړه په ګډه باندې، او دا به د کور نه ټول کور نه به یې وکړه او د ټول کور نه به دا کافي کېدله، نو خپله به یې وخوړله او په نورو خلکو به یې وخوړله. نو دا واضحه دلیل شو د دې خبرې لپاره، د دې خبرې لپاره واضحه دلیل شو چې یو قرباني د ټول کور نه کافي کېږي او د ټول کور اجر هغه شاملېږي هغې ته. حافظ ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې وایي د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو نه وایي دا وه چې هغې یو ګډه ان الشاة تجزئ عن الرجل وعن اهل بیته ولو کثر عددهم. یو ګډه به وایي د ټول کور نه کافي کېدله، اگر که لږ به که ډېر به پر ټول کور نه به یې قرباني ورکوله. نو په کور کې لازم ده چې په کور کې ښځې بچي پکې داسې نورې پکې مورې پلارې پکې وروڼه خویندې دا ټول دې ته کور وایي، د ټول کور نه دا کافي کېږي. اوس که داسې وي چې یو ځان له کور دی، مستقل کور دی چې د هغې خرچه ځان له ده، نفقه هر څه مستقل ځان له دي، او د بل کور ځان له ده، نو بیا داسې نه کېږي چې د یو د بل نه قرباني وکړي یا په مشترکه باندې قرباني وکړي. لکه اوس پلار دی او زوی کور دی، نو دی دواړه جدا دي یو بل نه، د هر یو نفقه خرچه هر څه جدا دي. نو په اختر کې داسې نشي کولی چې دواړه یو قرباني وکړي او په یو قربانۍ کې دواړه شریک شي، بلکې دا به هر یو به ځان له ځان له قرباني کوي د خپل کور نه. نو په دې وخت کې بیا شریکېدلی نه شي، په دې وخت کې شریکېدلی نه شي، نو دا به ځان له قرباني کوي دا سړی او دغه کور والا هغه ځان له کوي. اوس راځو دې خبرې ته. اوس دا خاوند د دې خور چې دی نو د دې یو قرباني نه کافي کېږي چې صرف یو قرباني وکړي او د دواړو کورونو نه کافي شي، بلکې دا به د خپل کور نه قرباني کوي، دا په ده باندې لازمه ده. او که د پلار د کور نه چې کوم کې خویندې وروڼه دي مور یې ده، که د هغې نه قرباني وکړي نو دا بهتره او غوره خبره ده. او په کار ده چې ویې کړي، په کار ده چې د هغې مرسته وکړي په دې کې، او دا یعنې یو ښه کار دی چې د هغې سره مرسته وکړي په دې کې. او که ویې نه کړي نو څه واجب نه ده په ده باندې، بلکې په ده باندې خپله قرباني واجب ده چې د خپل کور نه، د خپل بچو نه، د خپل ښځې نه
چې په کوم کور کې دا اوسیږي کوم ځای کې پاتې کیږي په د باندې قرباني په دغه ځای کې مستقله قرباني لازم ده په دې کې به ځان سره څوک نه شریکوي او که د بل چا سره مدد کوي نو دا کولی شي په دې کې څه حرج نشته دی والله اعلم